د هلمند ولایت د والي مولوي امان الدین منصور د لارښوونې پر بنسټ د دولتي او خصوصي روغتونونو او کلینیکونو د خدماتو او فعالیتونو د معیاري کولو لپاره جوړ شوي ګډ پلاوي په باغران ولسوالۍ کې له روغتیايي مرکزونو څخه عیني نظارت ترسره کړ. یاده کمیټه د ولایت مقام تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي چې په ترکیب کې د ولایت مقام د پلان جوړونې، نظارت او ارزونې چارو امیر حبیب الرحمن ممتاز، د عامه روغتیا ریاست د شکایتونو اوریدو امیر مولوي زین العابدین بدري، د حکمونو او فرمانونو د تعقیب او نظارت ریاست د لومړۍ کمیټې امیر مولوي نظام الدین او د اقتصاد ریاست استازی ډاکټر محمد داود سهیل شامل دي. دغه پلاوی دنده لري چې د ولایت په کچه د عامه روغتیا ریاست او همکارو مؤسسو له لوري تمویلونکي روغتونونه، کلینیکونه او خصوصي روغتیايي مرکزونه وڅاري ترڅو روغتیايي خدمات لا معیاري، منظم او باکیفیته سي. یاد پلاوی د څو ورځو په ترڅ کې د باغران ولسوالۍ له ټولو روغتیايي کلینیکونو څخه هر اړخیزه څارنه وکړه. همداراز د ناروغانو او مخورو ستونزې او غوښتنې د روغتیايي خدماتو د ښه والي او معیاري کولو په موخه واوریدې. د ولسوالۍ مسؤلینو او ولسي وګړو د دغه اقدام هرکلی وکړ او دا یې د روغتیايي سکتور د پیاوړتیا او ښه والي لپاره اغیزمن ګام وباله. ټاکل شوې ده چې دغه ډول نظارتونه او ارزونې به نورو ولسوالیو ته هم وغځول سي.